یوازې د 2 کلونو خلافت نه وروسته لومړی خلیفه حضرت ابوبکر رضی الله عنه د نړۍ نه لاړو، خو د وفات نه مخکې ټولو ته ډیر واضح ډول سره دا خبره کړې وه چې د ده نه وروسته به د مسلمانانو دویم خلیفه څوک وي؟ عمر بن خطاب رضی الله عنه. اسلام نن ورځ د نړۍ تر ټولو چټک خپرېدونکی دین دی چې نږدې 2 میلیارده خلکو یعنی 2 بیلیون مسلمانانو قبول کړی دی، او په نړۍ کې داسې یو لحظه هم نشته چې هلته د اذان اواز نه وي اورېدل شوی. که هر څومره هم د نړۍ ګوټ وي، په دې ټول کې حضرت عمر رضی الله عنه یو لوی رول لوبولی دی. هغه صرف په څو کلونو کې داسې یو ستر اسلامي خلافت جوړ کړ چې له ده نه وړاندې هیچا نه و جوړ کړی، نه سکندر اعظم او نه هم د مصر فرعوني واکمنان. خو هغه دا هر څه څنګه ترلاسه کړل؟ د حضرت عمر رضی الله عنه شخصیت د درک لپاره باید د هغه وخت د مکې ښار درک وشي، ځکه مکه له پیړیو راهیسې د قریشو قبیلې مرکزي ځای و. قریش دومره زیات شوي وو چې دوی په مختلفو فرعي قبیلو ویشل شوي وو. د دې قبیلو ترمنځ د سولې او نظم د ساتلو لپاره هرې قبیلې ته جلا جلا یعنی جدا جدا مسؤلیتونه ورکړل شوي وو. د قریشو 3 تر ټولو ځواکمنې قبیلې دا دي. اول بنو هاشم، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبیله وه او د قریشو دیني واک یې درلود، ځکه کعبه په مکه کې وه او مکه د عربو دیني مرکز حیثیت درلود. د بنو هاشم مشران عبدالمطلب او له هغه وروسته ابو طالب و. دویم بنو امیه، دا قبیله د مالدارۍ او شتمنۍ لپاره مشهوره وه. د همدې له امله د مکې نورې قبیلې تر ډیرې د دوی تر کنټرول لاندې وې. د دې قبیلې مشر ابو سفیان و. دریم بنو مخزوم، دا یوه جنګي قبیله وه. د مکې زیاتره جګړې د همدوی له لورې پلان کېدې او د زیاترو وسلو مالکین هم دا خلک وو. د دوی یو مشهور مشر ابو جهل و. خو حضرت عمر رضی الله عنه له دغو دریو قبیلو نه و. هغه د قریشو د یوې بلې قبیلې بنو عدي پورې تړاو درلود. دا قبیله د قریشو ترجمانه او سفارتي قبیله بلل کېده. کله چې به د قریشو ترمنځ جګړې راپورته کېدې نو همدغه قبیله به دا شخړې هوارولې. د حضرت عمر پلار خطاب د همدوی قبیلې مشر و. له همدې امله حضرت عمر داسې شخصیت درلود چې هره لویه ستونزه به یې ډېر په اسانه حلوله، ځکه هغه د خبرو اترو منطق او حکمت سړی و. خو د حضرت عمر شخصیت یو بل اړخ هم درلود کوم چې اکثره خلک یې یادوي، دا چې هغه ډېر غصناک و او همیشه د تلوار سره یې تیار و چې د چا سر پرې کړي. خو دا فقط نیمه کیسه ده. حضرت عمر بل اړخ له خپلې مور هنتامه بنت هشام نه اخیستی و. دا ښځه د بنو عدي له قبیلې نه وه، بلکې د بنو مخزوم له قبیلې پورې یې تړاو درلود. د دې قبیلې د مزاج د درک لپاره دا یو مثال کافي دی چې حضرت عمر رضی الله عنه د همدې قبیلې لخوا بل مشهور خپلوان درلود، خالد بن ولید، چې د اسلام یو سترو جنرالونو څخه و. نو حضرت عمر رضی الله عنه له خپل پلار نه د خبرو اترو مهارت زده کړی و او له خپلې مورنۍ قبیلې نه یې د زور او تلوار کارول زده کړي وو. هغه خلکو ته چې له خبرو نه پوهېدل توره او عمل ښودل یې. د نړۍ تر ټولو ستر بادشاه د خلافت مقام ته رسېدلو نه وروسته یوه ورځ حضرت عمر رضی الله عنه د مکې له هغه سیمې تېرېده چې له هلکوالي کې به یې هلته اوښان څرول. هلته ودرېد او ویې فرمایل الله پاک جل جلاله څه لوی عظمت دی. زما په ژوند کې داسې وخت هم و چې زه به دلته اوښان څرول او که به لږه تېروتنه مې وکړه نو پلار به مې ډېر وهلم. خو نن داسې ورځ ده چې زما او د الله پاک جل جلاله ترمنځ هیڅ واسطه نشته. په هغه وخت کې په ټولو نړۍ کې د حضرت عمر رضی الله عنه نه طاقتور هیڅوک نه و. یعنې هغه د دنیا د تر ټولو سترې او لوی سلطنت مشري کوله.
هغه وخت حضرت عمر رضی الله عنه د نړۍ تر ټولو قوي انسان و او له ده نه پرته یوازې الله تعالی ترې لوی او قوي و. حضرت عمر رضی الله عنه په مکه مکرمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت نه 12 کاله وروسته پیدا شوی او د ځوانۍ په عمر کې ډېر جګ او قوي بدن لرونکی و. د دې لپاره چې ډېر عضلاتي مسکلر و نو ډېر ژر د مکې تر ټولو قوي او زبردست غېږ وهونکی یعنی ریسلر یا په بل الفاظ پهلوان شو. داسې ویل کیږي چې کله به چې هغه د خلکو له ډلې سره روان و نو داسې به ښکارېده لکه نور ټول خلک پر ځمکه روان وي او دا یې لکه چې پر اوښ سپور وي. یعنې که یې نننۍ زمانې سره پرتله کړو نو تقریبا د 6 فوټه 6 انچه یا 6 فوټه 7 انچه لوړوالی یې درلود. د دې ټولو وروسته لږ لږ حضرت عمر رضی الله عنه د خپل قبیلې بنو عدي مشري پیل کړه او د مکې له لویو مشرانو سره به یې په مهمو غونډو کې ګډون کوه. ډېر ژر د قریشو تر ټولو هوښیار او با استعداده استازی وګرځېد. حضرت عمر رضی الله عنه خپل د امپورټ او ایکسپورټ کاروبار هم پیل کړ چې په هغه کې به یې د مکې، یمن او شام ترمنځ همیشه سفرونه کول. او کله چې د حضرت عمر رضی الله عنه 22 کلنو ته ورسید نو په همغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې د نبوت اعلان وکړ او د اسلام دعوت یې پیل کړ. خو حضرت عمر رضی الله عنه د قریشو د استازي او ویان یعنی سخنکو په توګه د اسلام سخت مخالفت یې وکړ او د خپلو ماما ابو جهل ترڅنګ د مسلمانانو پر ضد ودرېد. د اسلام نه وړاندې د حضرت عمر رضی الله عنه شهرت دومره ښه نه و ځکه چې هغه ډېر زیات د اسلام ضد فعالیتونو کې بوخت و لکه د شرابو څښل، قمار او نور بد عادتونه. هغه دومره له اسلامه یې کرکه لرله چې خپل یو غلام یې یوازې د مسلمان کېدو له امله دومره یې وواهه چې په خپله هم له وهلو ستړی شو. خو لکه څنګه چې وخت تېرېده لږ لږ د حضرت عمر رضی الله عنه نظر او دریځ د مسلمانانو په اړه بدلیده. همدا وجه وه چې یوه ورځ کله چې هغه په مکه کې له یو غلام سره تېرېده چې خپل مالک ابو جهل یوازې د مسلمانېدو له امله ډېر وهلی و، تقریبا بېهوشه شوی و. نو حضرت عمر رضی الله عنه چې دا حال ولید او دا یې هم ولیدل چې هیڅوک یې مرسته نه کوي نو په خپله ورغی، لاس یې ورکړ او هغه یې راپورته کړ. نو پر دې غلام حضرت عمر رضی الله عنه ته وویل والله ته د دوی دواړو یعنی 2 عمرو نه غوره یې. دا خبره حضرت عمر ته سمه نه ورسېده، نه یې سم ښه درک کړه چې دا څه معنا لري. خو هغه غلام اشاره وکړه هغې دعا ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته کړې وه: یا الله د مکې له دې 2 عمرو نه یو د اسلام لور ته راوګرځوه، یو عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر رضی الله عنه او بل عمر بن هشام چې ابو جهل و، هغه څوک چې د مکې قریش یې له اسلامه لرې ساتل. ابو جهل او ابو سفیان په بیا د مکې مشرانو غونډې راغوښتلې تر څو هغوی ته دا خبره ورسوي چې د محمد صلی الله علیه وسلم له امله نه یوازې زموږ دین خراب شوی بلکې زموږ اقتصاد یعنی معاشي حالت او عزت هم له منځه تللی دی. دا ډول مجلسونه پرله پسې جوړېدل او حضرت عمر رضی الله عنه به هم په هغو کې ګډون کوه. بالاخره یوه ورځ چې دا خبرې تکرارېدې حضرت عمر رضی الله عنه ډېر ستړی شو او دومره تنګ راغی چې یو داسې پرېکړه یې وکړه کومه چې تر هغه وړاندې د هیچا زړورتیا نه وه کړې. هغه پرېکړه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به وژني او خپله توره یې راویسته او نیغ د دار ارقم په لور روان شو، هغه ځای چې په مکه کې د مسلمانانو پټ مرکز هډکواټر و. خو الله تعالی حضرت عمر رضی الله عنه د دې ستر ګناه یعنی قتل د رسول الله څخه د لارې په منځ کې راوګرځاوه. داسې چې کله هغه د دار ارقم په لور روان و په لاره کې خپل نږدې او بهترین ملګری ولید کوم چې تر دې وړاندې په پټه مسلمان شوی و، خو دا یې حضرت عمر ته نه وی ویلي. کله چې حضرت عمر رضی الله عنه خپل ملګري ته وویل چې زه محمد صلی الله علیه وسلم ته روان یم د هغه د وژلو لپاره، نو سړی ډېر وویرېد. هغه ورته وویل
د دې مخکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړ شي خپل کور ته لږ پام وکړه. پر دې خبره حضرت عمر رضی الله عنه سم پوه شو او سمدستي د خپل خور کور ته روان شو. د حضرت عمر رضی الله عنه خور د خپل میړه سعید بن زید له برکته لا وړاندې مسلمانه شوې وه. سعید بن زید نه یوازې د حضرت عمر زوم و بلکې د هغه د تره زوی هم و. د حضرت عمر تره زید د نبوت نه وړاندې د مکې دین پرېښی و او تل به یې د مکې د خلکو د باطلو دین خلاف خبرې کولې. هغه ویل مونږ ټولو ته معلومه ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام به د یوه یوازیني خدای عبادت کوه او د هغه یعنی زید بل زوی اسحاق علیه السلام چې اولاد یې بني اسرائیل دي هغوی هم د یوه یوازیني خدای عبادت کوي. نو بیا مونږ د اسماعیل علیه السلام اولاد دا دومره ډیر بوتان او خدایان له کومه راوستل؟ همدا سوچونه و چې د حضرت عمر رضی الله عنه د تره کورنۍ به تل د مکې د باطل دین پر ضد خبرې کولې. نو کله چې هغوی ته دا خبره ورسوله چې کله هغوی پوه شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای له لوري د اسلام دین اعلان کړی هغوی ډیر ژر اسلام ومنل. حضرت عمر رضی الله عنه نیغ دننه کور ته داخل شو او هلته یې خپل زوم سعید بن زید په وهلو پیل کړ. کله چې د هغه خور فاطمه رضی الله عنه هڅه وکړه چې د خپل خاوند دفاع وکړي نو حضرت عمر په غصه کې هغې ته هم ګزار ورکړ تر دې چې د هغې وینه تویه شوه. خو کله چې حضرت عمر رضی الله عنه د خپل خور وینه ولیدله نو زړه یې نرم شو او پوه شو چې دا کار ناسم دی. نو ویل قرآن راوړئ زه ګورم چې پکې څه لیکل شوي دي. او کله چې هغه قرآن یې ولوست د الله جل جلاله کلام یې زړه ولړزاوه او بالاخره همغه وخت یې اسلام قبول کړ. حضرت عمر رضی الله عنه هغه وروسته بیا د دار ارقام په لور روان شو خو تر هغه وخته لا هلته هیڅ مسلمان نه و خبر چې حضرت عمر اسلام قبول کړی دی. نو کله چې مسلمانانو ولیدل چې حضرت عمر د دار ارقام مخې ته د تورې سره ولاړ دی ځینې مسلمانان ډېر وډارېدل. خو حضرت حمزه رضی الله عنه چې یوازې څو موده مخکې مسلمان شوی و جرأتانه یې وویل عمر پرېږدئ چې راشي که یې نیت پاک وي نو ښه خبره ده خو که نیت یې خراب وي نو زه به یې همداسې په خپله توره یې سر ترې پرې کړم. نو کله چې حضرت عمر رضی الله عنه د دار ارقام ته داخل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل ای عمره آیا لا هم وخت نه دی راغلی چې ته حق درک کړې؟ په دې خبره حضرت عمر رضی الله عنه ډېر ژور متاثر شو او همغه ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ټول مسلمانانو په حضور کې اسلام قبول کړ. کله چې حضرت عمر رضی الله عنه دا ستر تصمیم واخیست نو هلته موجود ټولو مسلمانانو په لوړ اواز سره الله اکبر نعرې وهلې او ټولې فضا یې د تکبیرونو نه ډک شوه. د ډېرو منابعو له مخې دا پیښه د نبوت په 6 کال کې شوې وه او هغه وخت د حضرت عمر 32 یا 33 کاله و. او اوس چې حضرت عمر رضی الله عنه مسلمان شو نو په مکه کې د مسلمانانو شمیر 500 ته ورسید چې له هغو څخه 40 تنه نارینه وو او یوازې 10 ښځې وې. د حضرت عمر رضی الله عنه د اسلام منلو نه وروسته د مسلمانانو حالت په بشپړه توګه بدل شو ځکه تر دې وړاندې اکثرا هغه کسان چې اسلام یې منلی و کمزوري بېوسه او غلامان وو نو هغوی به تل په پټه مسلمانېدل او خپله عقیده به یې پټه ساتله. خو کله چې حضرت عمر رضی الله عنه یو ځواکمن با حیثیته او زړور مشر اسلام قبول کړ نو مسلمانانو ته قوت جرأت او ښکاره دعوت پیل شو. خو کله چې حضرت عمر رضی الله عنه اسلام قبول کړ نو نیغ د خپل ماما ابو جهل کور ته لاړ او هلته یې ورته وویل زه اوس مسلمان شوی یم. پر دې خبره ابو جهل حیران شو او ویل دا امکان نه لري ته لکه تا غوندې سړی څنګه مسلمان کېدای شي ځکه چې د حضرت عمر پخوانی ژوند د اسلام د تعلیماتو بالکل مخالف و او هغه به تل د اسلام مخالفت کو. له دې وروسته حضرت عمر رضی الله عنه د جمیل بن معمر په لور روان شو او هغه ته یې هم وویل چې زه مسلمان شوی یم ترڅو دا خبره زر تر زره ټول مکه ته خپور شي ځکه چې جمیل د مکې لاوډ سپیکر و یعنی یو داسې سړی و چې د هغه په خېټه کې هیڅ راز
ډیر وخت نه پاتې کېده. نو کله چې حضرت عمر رضی الله عنه ورته دا ستر خبر ورکړ، جمیل سمدستي منډې کړې او د مکې په کوڅو کې یې چیغې شروع کړې: عمر زموږ دین پریښی دی، عمر زموږ دین پریښی دی. له دې مخکې مسلمانان په پټه لمونځ کوو، ځان به یې پټ ساته. خو کله چې حضرت عمر رضی الله عنه مسلمان شو، نو ټول مسلمانان زړور شول او د خلکو مخې ته یې لمنځونه پیل کړ. حتی دا چې حضرت عمر رضی الله عنه مسلمانان یې واخیستل او د کعبې دننه یې لا هم هلته لمنځونه وکړ. د دې ټولو پیښو وروسته حضرت عمر رضی الله عنه خپل ټول ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اسلام خدمت ته وقف کړ. څو موده وروسته هغه له مسلمانانو سره یو ځای خپل ټوله کورنۍ، شتمني، مقام او ځواک په مکه کې پرېښود او مدینه ته یې هجرت وکړ. کله چې هغوی مدینې ته راورسېدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې له مهاجرینو سره چې نه یې کور درلود، نه یې کاروبار، نه کوم شتمني، ځانګړې پاملرنه وکړه. هغوی ته د انصارو په کورونو کې ځای ورکړل شو. هر یو مهاجر د یو انصاري ورور سره اوسېد. حضرت عمر رضی الله عنه د یو انصاري ورور سره میاشت شو. دوی خپل وخت داسې تقسیم کړی و چې یوه ورځ به هغه صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته حاضرېده او حضرت عمر به د هغه کاروبار سمالوه، او بله ورځ به حضرت عمر د حضور نبی صلی الله علیه وسلم خدمت ته تللو او هغه بل صحابي به کاروبار چلوه. هجرت نه یوازې 2 کاله وروسته د بدر جګړه وشوه چې حضرت عمر رضی الله عنه پکې د حضرت حمزه رضی الله عنه تر مشرۍ لاندې ګډون وکړ. د جګړې له بریا وروسته حضرت عمر دا رایه ورکړه چې باید قیدیان ونه ساتل شي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر رضی الله عنه نظر د دې برعکس و. د دې وروسته د قرآن یو آیت نازل شو چې پکې د حضرت عمر رایه واضح ډول غوره وبلل شوه او د هغه پریکړه تایید شوه، او د نورو یو شمیر پریکړو له امله حضرت عمر رضی الله عنه ته د الفاروق لقب ورکړل شو چې معنا یې ده چې د حق او باطل بیلونکی، د حق ملاتړ کوونکی. د بدر او جګړې یو کال وروسته په احد جګړه او له هغې وروسته د خندق په جګړه کې هم د حضرت عمر د مسلمانانو د پوځ برخه و. وروسته د حدیبیې د سولې په موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې حضرت عمر د مکې له خلکو سره خبرې وکړي، خو حضرت عمر مشوره ورکړه زما پر ځای حضرت عثمان رضی الله عنه دې واستول شي تر څو له مکې والو سره معامله وکړي، ځکه چې اوس حضرت عمر رضی الله عنه د خپلو دښمنانو له جملې ابو جهل مړ شوی و او د هغه وروسته مکې ته یو نوی ځواکمن مشر ابو سفیان چې د حضرت عثمان رضی الله عنه د قبیلې غړی و واک یې ترلاسه کړی و. وروسته مکې والو مسلمانانو ته داسې یو معامله وړاندې کړه چې ښکاره یې کوله مسلمانان به یې لاسلیک کړي، خو شرایط یې له مسلمانانو سره مناسبه نه وه. دوی به یوه لویه تېروتنه کړې وای، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو د مشورې په پام کې نه نیولو سره پر دې معاملې خپله موافقه ورکړه. دا کار ځینو صحابو لپاره ډېرې ګډوډۍ او ناخوښۍ رامنځته کړې چې یو له هغوی څخه حضرت عمر رضی الله عنه و. هغه سیدې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی او له هغه یې وپوښتل آیا تاسو رښتینی نبی نه یاست؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل بالکل زه رښتینی نبی یم. حضرت عمر وویل آیا زموږ دښمنان کافر نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ هو هغوی کافر دي. حضرت عمر بیا وپوښتل نو ولې موږ د دوی هره خبره ومنو؟ ولې موږ د دوی په وړاندې کمزوري ښکارو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل زه د الله رسول یم او هیڅکله د الله حکم خلاف عمل نه کوم. په دې خبرې حضرت عمر خاموش شول. وروسته په راتلونکو څو کلونو کې چې کله حضرت عمر ولیدل چې ډېر خلک وروسته حضرت عمر رضی الله عنه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پرېکړو اصلیت او حکمت څرګند شو او له هغې ورځې وروسته یې تل د خپلو تېروتنو له امله له الله پاک جل جلاله څخه بخښنه غوښتله. د حدیبیې له صلحې وروسته اسلام په چټکۍ سره خپور شو او حضرت عمر رضی الله عنه خپل ترور زوی خالد بن ولید هم اسلام ومانه. له هغه وروسته حضرت عمر تل د رسول الله صلی
الله علیه وسلم په هره پریکړه او هره جګړه کې ورسره ملګری و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر د لور په اړه هم حضرت عفیه رضی الله عنه سره واده وکړ چې دا واده د حضرت عمر لپاره یو لوی عزت و، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه زوم شو. وروسته کله چې مکه فتح شوه او د تبوک غزا پیښه شوه، حضرت عمر رضی الله عنه د مسلمانانو پوځ د ملاتړ لپاره خپله نیمایي شتمني صدقه کړه. دا د هغه ایثار او اخلاص ښکاره نښه وه. د تبوک له غزا څو موده وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نړۍ سترګې پټې کړې. کله چې دا خبر حضرت عمر ته ورسېد، دومره غمجن او حیران شو چې پر دې خبره یې باور نه کوو. حتی دومره شوق یې و چې کله خلکو ته یې ویل، چا چې وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی، زه به یې په توره ووهم، ځکه چې دا خبره د هغه زړه نه منله چې داسې ستر شخصیت چې تل به یې ویل یوه ورځ به مسلمانان د روم او فارس سترې امپراتوري فتح کړي، هغه څنګه وفاتېدلی شي. حضرت عمر ته دا خبره دومره سخته وه چې ده فکر کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ژوندی وي، لکه د موسی علیه السلام په څېر چې خلک به یې انتظار کوي. خو وروسته کله چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه راغی، قرآن تلاوت یې وکړ او حقیقت یې ټولو ته څرګند کړ. کله نو حضرت عمر ته هم حقیقت ورو ورو روښانه شو او سترې اوښکې تویې کړې. دا څنګه کیدای شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به له دې ټولو کارونو پرته له دې نړۍ څخه لاړ شي؟ خو حضرت عمر رضی الله عنه نه پوهېده چې الله پاک جل جلاله په همده دواړو ستر سلطنتونو د ده په لاس فتح کوي. کله چې د مسجد نبوي دننه خلک په غم او حیرانۍ کې وو، نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه پر منبر وخوت او خلکو ته یې دا خبره روښانه کړه چې زموږ مشن د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات وروسته هم دوام لري. بالکل ختم شوی نه و، بلکې اوس خو اصلي مشن پیل شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، نو د مدینې ځینو خلکو د ده له وفات وروسته د خپل نوي بادشاه ټاکلو هڅه وکړه. همدلته ناڅاپه حضرت عمر رضی الله عنه او حضرت ابوبکر رضی الله عنه راورسېدل. کله چې حضرت عمر رضی الله عنه ولیدل چې هلته حالات ورو ورو خرابېږي، نو د حالاتو د کنټرول لپاره یې تر ټولو مخکې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه په لاس بیعت وکړ. د دې وروسته ورو ورو نورو ټولو خلک هم راغلل او د حضرت ابوبکر رضی الله عنه سره یې بیعت وکړ. په دې توګه د حضرت عمر رضی الله عنه د هڅو او اقدام له برکته حضرت ابوبکر رضی الله عنه د مسلمانانو لومړی خلیفه وټاکل شو. د حضرت ابوبکر رضی الله عنه د خلیفې کېدو وروسته حضرت عمر رضی الله عنه د مسلمانانو په هغه ستر اسلامي خلافت کې دویم مهم مشر و. یعنی که حضرت ابوبکر رضی الله عنه د خلافت مشر یعنی بادشاه و، نو حضرت عمر رضی الله عنه یې لکه صدر اعظم یا مرستیال و. دا دواړو د نورو صحابو کرامو سره یو ځای هڅه وکړه چې دا ټولې عربي ټاټوبې یو ځل بیا متحد کړي. تر ټولو مهم بدلون د یمامي له جګړو وروسته پیل شو. عرب خو یو ځل بیا متحد شول، خو د یمامي په هغه سخته جګړه کې ډېر زیات حافظان قرآن شهیدان شول. دا اندېښنه پیدا شوه چې که دا حالت همداسې دوام ومومي، نو مسلمانان به د قرآن کریم په اړه اختلافو ته لاړ شي. همدا لامل و چې دا فکر تر ټولو لومړی د حضرت عمر رضی الله عنه ذهن ته راغی چې باید زر تر زره قرآن کریم په کتابي بڼه راټول شي. یعنی نن چې په ټوله نړۍ کې کوم قرآنونه د کتاب په شکل کې شته، د دې ابتکار یو برخه کریډیټ حضرت عمر رضی الله عنه ته هم ورځي، ځکه دا مفکوره د هغه لخوا وړاندې شوې وه. مسلمانانو مستقیم د فارس یعنی پریشن سلطنت باندې یرغل وکړ او یوازې په څو میاشتو کې دا ټول سیمه فتح کړه. د دې سره هم مهاله مسلمانانو د رومي سلطنت پر ضد هم جګړه پیل کړه، خو د فارس په څېر دوی ته د رومي سلطنت په وړاندې دومره چټک بریالیتوب نه و ترلاسه کېدونکی. هغه وخت خالد بن ولید رضی الله عنه د رومي سلطنت پر ضد نه بلکې د فارس په جبهه کې و. له همدې امله حضرت ابوبکر رضی الله عنه پریکړه وکړه چې خالد بن ولید ته یو ځانګړی پیغام واستوي چې هغه باید د رومي سلطنت لور ته لاړ شي. کله چې خالد بن ولید رضی الله عنه هلته ورسېد، نو ډېر په چټکۍ سره یې د رومي سلطنت سیمې فتح کول پیل کړل، تر دې چې د رومي سلطنت مهم ښار دمشق یې له هرې خوا محاصره کړ. اوس د مسلمانانو دا ستر اسلامي خلافت چې پراخېدونکی و، د چلولو او منظم ساتلو لپاره د حضرت ابوبکر رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه سلا مشورې ډېرې مهمې وې. دا دواړه مشران یو له بل سره د مشورې، تدبیر او مدیریت له لارې دا نوې پراخېدونکې
امپراتوري پر مخ یې بوله. زیاتره وخت هر څه همیش یو شان و پرته له یوې مسلې نه، او دا مسله وروسته ډېره جنجالي مسله شوه. هغه دا وه چې خالد بن ولید څنګه کنټرول شي، ځکه چې خالد بن ولید تر دې دمه ټولې پرېکړې پخپله کولې او هر څه به یې پخپله ترسره کول. هغوی په مدینې ته لیکونه استول، خو حضرت عمر ته د خالد بن ولید دا عادت هېڅ خوښ نه و. له همدې امله کله چې حضرت عمر خلیفه شو، نو لږ وخت وروسته یې د مسلمانانو دا تر ټولو لوی جنرال له خپل منصب نه یې لرې کړ. پر دې خبره خالد بن ولید ډېر خوابېدی شو. دا جنجالي موضوع به موږ په بله ویډیو کې په تفصیل سره تشریح کړو، نو سبسکرایب یې کړئ. کله چې د مسلمانانو لښکر تر دې ځایه ورسېد، نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه ډېر ناروغه شو، او کله چې دا حالت ولید نو پوه شو چې دا به د دوی په دنیا کې وروستۍ ورځې وي. له همدې امله یې ټول مشران صحابه راوغوښتل او ورته ویل: زه نور ستاسې خلیفه نه یم، تاسې باید په خپله منځ کې مشوره وکړئ او هر چاته چې خلافت ورکول غواړئ هغه وټاکئ، خپل نوی خلیفه وټاکئ. صحابه کرامو لږ فکر وکړ، بیا یې بېرته حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته وویل: دا کار موږ په ستا پر غاړه ږدو، ته چې چاته هم مناسب وګڼې همغه د مسلمانانو خلیفه وټاکه. نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه د لویو صحابه کرامو څخه یو یو راوغوښت او له هغوی یې وپوښتل: تاسې د عمر په اړه څه نظر لرئ؟ پر دې یوه صحابي وویل: هو زه موافق یم، حضرت عمر ډېر ښه انسان دی، خو د هغه شخصیت ډېر جدي او سخت مزاجه ده. نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه د حضرت عمر دفاع وکړ او ویل: عمر یوازې ځکه سخت ښکاري چې هغه ما تل نرم ویني، خو کله چې دی خپله خلیفه شي نو د هغه شخصیت به بالکل بدل شي. د ټولو صحابه کرامو له پوښتنو وروسته حضرت ابوبکر رضی الله عنه په سخت مرض کې حضرت عثمان رضی الله عنه خپل حضور ته راوغوښت او ورته ویل: ولې که زه خلیفه ابوبکر له خپل وروسته د مسلمانانو لپاره نوی خلیفه، خو دا خبره لا نه وه بشپړه شوې چې ناڅاپه د هغه طبیعت سخت خراب شو او بېهوشه شو. نو حضرت عثمان رضی الله عنه چې د لیکلو لپاره ناست و، پخپله دا جمله بشپړه کړه او ویې لیکل: له خپل وروسته د مسلمانانو نوی خلیفه عمر بن خطاب دی، او نه هم له خپل کورنۍ څخه کوم څوک، بلکې زه هغه څوک د خلیفې په توګه ټاکم چې زه یې تر ټولو غوره ګڼم، او هغه عمر بن خطاب دی. که له معاصره ډیموکراسۍ پرته د نړۍ ټولو تاریخي ته وکتل شي، نو دا ډېر کم لیدل شوی چې کله یو پاچا وفات شي نو له هغه وروسته یې زوی یا د کورنۍ کوم بل غړی پاچا نه شي. خو دلته حضرت ابوبکر رضی الله عنه د خپل زوی پر ځای یو بل کس حضرت عمر د مسلمانانو د مشر په توګه وټاکه، یوازې دې لپاره چې هغه یې تر ټولو غوره، عادل او باصلاحیته ګڼه. لکه څنګه چې د حضرت عمر رضی الله عنه د اسلام منلو وروسته د مکې حالات بدل شو، نو همداسې اوس د هغه د خلیفې کېدو وروسته د ټول امت حالات بدل شو. ټوله د نړۍ تاریخ د تل لپاره بدلیدونکی وه، ځکه چې په راتلونکو څو کلونو کې حضرت عمر رضی الله عنه داسې ستره سلطنت جوړه کړه چې تر دې وړاندې هیچا په نړۍ کې نه درلوده. او کله چې دا ستره امپراتورۍ یې فتح کړه، نو هلته یې داسې یو منظم او عادل نظام جوړ کړ چې تر ننه پورې، یعنې 1400 کاله وروسته هم په ډېرو همغو سیمو کې د مسلمانانو واکمني پاتې شوې، پرته له یو کوچني ځای نه.